وخت او حالات که بهتره طرف ته روان دي، خو پښتانه بدقسمته غلامۍ طرف ته روان دي او مغرب مریخ ته ځي، هلته دنیاګانې آبادوي. هوښیاران زمونږ افسوس ترهګرۍ طرف ته روان دي او په دم درود چې خپل معیشتونه چلوي. مسلمانان د شعور جوارګرۍ طرف ته روان دي او خلاصه د مشرق او مغرب دا د پیره یو اوږدوي ژوند بل ابترۍ طرف ته روان دي او د ساینس تحقیق کې ډیر رستو پاتې شول. مسلمانان خپل جهالت بیمارۍ طرف ته روان دي او لاس ویګس، بینکاک او بالي د پیغلو په حسن آباد دی. لاس ویګس، بینکاک او بالي د پیغلو په حسن آباد دی، خو شیخان د کائنات حسن نسل کشۍ طرف ته روان دي او د ساینس او مذهب تصادم کې مستی. مسلمانان تیرو او انګریزان ترکۍ طرف ته روان دي او دا خلک بس ستړي شوي دي جمود ماتوي. د شیخ نور نه مني رباب دوپړی طرف ته روان دي او قاضي ته د خبر وي معاشره کې انتشار دی. انصاف که ملو نشو خلق زبردستی طرف ته روان دي او د کیری او د عمل دومره فقدان دی. مسلمانان معذوره کافران سپوږمۍ طرف ته روان دي او جاگیردار جج جرنیل هر څه لوټ کړل، خلق بچی خرڅوي خودکشۍ طرف ته روان دي او د کابل پیغلې د شیخ په مازغو سوري دي. ملالې د میوند خپلې مرزۍ طرف ته روان دي او د خلکو لم عزت ورکړو هسې مقدس مو کړل، په مونږ سترګې راوباسي زبان درازۍ طرف ته روان دي او پښتون به څه ښه شي چې خپله ژبه نه پیژني. پښتو ته سپک ګوري انګریزۍ طرف ته روان دي او خپلې لوریانې یورپ ته اوس سبقونو للیږي. پښتانه پلاران شاباس حقیقت پسندۍ طرف ته روان دي او د ملک معاشي ډانچه دغه خلکو تباه کړه. ځوانان مایوسه بېروزګارۍ طرف ته روان دي او محافظ د ملک دستور سره لوبې کړي. آئین بیخي نه مني سوچه بدماشۍ طرف ته روان دي او خدای دپاره ملا صاحب تقریر کې لږ جدت راوله. ځوانان بې صبره انتها پسندۍ طرف ته روان دي او دغه خلکو امریکې له ګارنټي ورکړه اوس امن خرابوي. خپل جیبونه ډکوي د معاشرې تباهۍ طرف ته روان دي او پتا هسې خلک ګوتې نه اوچتوي همتا اوچت کړی دی. پیره اوس خلک پوهې حالات هم دغه نشاندهۍ طرف ته روان دي او خیریت شعر د مقطع چې د صمد انقلابي چغې د خلکو زړونو کې ځایونه جوړوي. شاعران هم مجبوره د بغاوت شاعرۍ طرف ته روان دي. ډیره مهرباني.